ټولو خویندو او وروڼو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. دا ویډیو چې څومره شیر کولی شئ در سره شیر یې کړئ. شاید ستاسو په شیر کولو سره دغه ځوان بېرته کور ته راشي. دا ځوان عرفات نومیږي، د مدیر صاحب زوی دی چې د ننګرهار د بېسودو نه نادرکه شوی دا 2 میاشتې کېږي. کورنۍ وایي چې دا د کور نه خفه لاړ دی، خو دا 2 میاشتې کېږي چې اوسه پورې کورنۍ سره کومه اړیکه بیخي نیولې نه ده. ستاسو ټولو نه مې خواهش دی دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ، او که څوک د دې هلک په باره کې څه معلومات لري نو برای مهرباني وکئ یا ما سره تماس ونیسئ، او یا دغه پاس زه شمېرې ما لیکلي دي دو سره تماس حتمني ضروري ونیسئ. یو ځوان دی، دغه ځوان افغانستان ته ډېر خدمت هم کولی شي. الله دې په دې ځوان باندې هیڅ څه نه کوي، ځکه چې دغه ځوان مور لري، پلار لري، او تاسو ته خو خپله د مور د زړه معلومات شته چې د مور په زړه کې څومره رحم وي د خپل اولاد دپاره، او همداسې د پلار هم. خو بعضې وخت کې چې کله یو انسان زلمی شي نو هغه زلمیتوب کې انسان نه لږ غلط کارونه کېږي، د چا خبره نه مني. دا یوازې به په دې ورور دا زلمیتوب نه راغلی، دا په مونږ ټولو باندې راغلی دا زلمیتوب. او انسان په هغه ټایم کې د جوش په ځوانۍ کې چې څوک ورته یو خوږه خبره کوي هغه هم ورباندې تریخه لګي. نو دا هم ورور ځوان شوی دی او په ځوانۍ کې د کور نه مرور لاړ دی. اوس یې بیخي معلومات نشته، او که څوک لږ معلومات هم لرئ نو مهرباني وکئ، زه یې لاندې شمېرې لیکم او دا پاس مې هم لیکلي، دو سره تماس ونیسئ. که چېرته دغه شمېرې بیا هم بعضې وخت کې بند دي نو که بند وي ما سره اړیکه ونیسئ. الله مو ټول راته خوشحاله لره. انشاءالله همیشه به موږ د حق اواز اوچتو، د ظالم خلاف به ودرېږو، په خپلو افغانانو به ننګ کوو، په خپل بیرغ به ننګ کوو. خو تاسو ته د یوې مور معلومات کېږي چې مور خپل اولاد پسې څومره ځورېږي. نو د ټولو نه مې خواهش دی چې دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ، تر څو پورې دغه ځوان بیرته خپل کور ته په خیر او په خوشحالۍ راشي. الله پاک دې وکړي چې دا ځوان بیرته کور ته راشي او د ده د مورجانې په خوله باندې بیرته مسکا راشي، او الله دې په دې ځوان باندې هیڅ څه نه کوي، ښایسته ځواني لري. نو د عرفات رور په پیدا کولو کې را سره مرسته وکئ چې د مدیر صاحب زړه هم خوشحاله شي، او د عرفات د مور زړه هم خوشحاله شي، او د ده د کورنۍ هم. الله مو راته همیشه خوشحاله لره.